बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रजो नन मुदरस पर चीज के दे वेन वर्ड के से शो वेन वर्ड रापन को मा तेर दले मोतिन ऑफ तुम्ही ओ टॅप पहिले डिझाइन टॅप पहिले नंतर ना वायू लेआउट असल की वेल की स्ट्रक्चर चिष्ट वेल की स्ट्रक्चर से माना जोड़ा सेना जदी वर की जोड़क मुक जोड़ो पदी किलोमीटर मुक्सरा पेज सेटअप से चेरे पेज सेटअप के लुमड़े मुक्सरा मार्जिन दे मार्जिन से तो वेल की मार्जिन असल की इक्वल RAND मावास शेमे कलो RAND जबरा शमा दा दूर लिखना मावास मार्जिन असल की तदी वर की जबरा शमा स्नैपिंग टूल बने बा स्नैपिंग टूल दा प्रेजेंटेशन संग कमा ओपन द न्यू हा मार्जिन गोरा से तवेल की मार्जिन दी वरा के गोरा वरा का दागमरा रहा दा वरा कर सिशो दा वरा कर मुसला दी वरा की औ दी लिकने तरमन दा कुमा फासिला चिदा मुक्सरा सेना दी तवेल की मार्जिन वर्त वेल की दा वरा की दे फर सर दे कना दी सर औ दी दा कुम चिन तो वरा करा औ दा लिकने चिद कुम जन शुरू शोदा दे तरमन सतवेल की दे तरमन फासिले ता मार्जिन की दे ख्वातवी कबारा ख्वातवी औ कलंदे ख्वातवी दी तवेल की मार्जिन वेल की वस गोरा मुसरा लिकना पदा से डबल लगना जोरते मराशला मार्जिन जैसे लग संग कुमा नॉर्मल दे कना लास्ट कस्टम सेटिंग मकिने कुम कस्टम सेटिंग मार रहे शुक्र करना ना नेरो बस तंग वन देर सरा वाफला दा बजरा शमगोरा अगर लिकन संग शोला तंग शोला सरा आ मार्जिन दे सन दे वरा की और दे लिकन तरमन कुमा फासिला वसन वरा संग शोला सरा कम शोला परिवार पोशी कदी की दास नवी बकाराशा मॉडरेट तराशा गोरा मॉडरेट म्हणजे नाही चेवरते की दार सरा वाफस वाइट तराशा फराख गोरा द दुमरा सरा सीधा mirrored that's mirrored para kami sa nakligura da asal ki bukum wa ki karol ki sira da pa wa ki karol ki gim kecil ta yo kasuai sira cinta kali kana da mata pa yawa waraka zaika shewka pa yawa waraka rata zaika alta likana dia razata du razata na da pa bala waraka ki takriban se dri karkhe dar sar razi زینا نو دا څونه شي کولای چې په درې کور خو باندې یا درې لنو باندې تر ورک او بلې ورک ته زیاتره راس مهمه دی په یو ورک راشي دلته چیرته راشه مارجن تر راشه مارجن کې ورشي واخله نیر ورته واخله ګوره دا نیر ورسره شو زینا پریوان پوښي چې چیرته داسې نه وي نارمل تر راشه په دې ډول داسې کنه خپل ورته برابر نه راشه کې باندې کلیک کسٹم مارجن سره راشه ګوره وای په دې کې څه خبر ده وای تا برق واده څومره غواړي زورته مراشه دا لګرا سره راکم کا ګوره دې لاندې بټن کې ګدوم راشه راغی دې چپ خواته څومره غواړي زورته مراشه چپ خواته بیخي ز کم غواړم چې غواړم ګوره 2 پرشه دومره باټم لاندې به خواته څومره راشه ته به خواته هم دومره راشه راوړه سیدا دلته هم دومره راشه راوړه رائٹ کی خاطر څومره راشي دي خو که هم تاسو ته ډیرول شو کنه نه دلته امر سره دومره اندازې باندې وره ګټر څه ته ورکی ګټر اصل کې چې تاسو پورې کنه د غزنی کتابونه وی او وی چې کله هغه استنجاک سټیپلر چې چیرته وایي سیدا او وی چې هغه سټیپلر وایي هغه ساحه کې د غزنی لیکنه پکې پټه شوی وي او وی اصل کې دا ګټر ورته نه وی چې پرې ہے سینا کې چیرته تاسو غواړئ چې کوم ځای کې هغه سټیپلر وایي استنجاک ورته او سټیپلر چې ورته وایي هغه ساحه کې ورته چې لیکل راته هغه نه دی خاطر انتخاب کا نو ګوره وای دلته ګټر ایریا زره څومره پرې نه مدومره ایریا درته پرې خدای شي سینا لاندې ګوره په دې هغه کې سره ښکاري دی ګوره دې ځای کې باندې ورته دومره زورته من نه راشه دا به خیره سره مې پرې کې ګوره دا دومره ګټر پوزیشن خلا ګټر دې کوم باندې راشي ګوره مختلفو ځینو کې دا سټیپلر نو وایي کنه یو چپ پاته وایي یو بار پاته وایي یا خې پاته وایي سیرا نو دلته وای ته دا چیرته وای سلور خان نو ول کیږي نه لیفت چپ پاته وای ټاپ کو برا پاته وای رائټ تم وهل کیږي پښتو کې څنګه راځي خو نه وهل کیږي پښتو کې دا نه نو دا څنګه دلته دوټه جوړه ما چپ ونه دا وهم راشه اورینټیشن دا بل ګروس ته وای مسیرا په باندې پوښي ورته راشه شو کا دا بر سره په دې ډول خپل ګوره هغه د دې څنډي او د دې ترمنځ لیکنه د دې لیکنه څومره کړل ما د دې فاصله مې ډیره کم کړل په دې ځای نه مې ور سره کم کړل سیرا مشکل سبق بل خبره موږ سره اورینټیشن دی اورینټیشن سره فرق کوي یو پورټریټ دی پورټریټ اس ولات ورکیږي او لینډسکیپ دا سیستم ورکیږي پروت ورکیږي دا لینډسکیپ چې کوم یوري کنه دا اصل کې سرټیفیکیټ لپاره ډیر زیات استعمالېږي سینا کله چې تاسو سرټیفیکیټ ډیزاین کوئ نو څه شی وکړئ لینډسکیپ اورینټیشن وکړئ شي لینډسکیپ پورټریټ ګور نه څه ولاړ ورکړه کنه او لینډسکیپ شي دا شی پرتا ورکړه ګور دا لینډسکیپ ورسره
بل چې سایز چې سایز اصل کې اندازې دی ورکی نو دلته موږ سره د دې ورکه اندازه را سره خي دلته تاسو ورته A4 انتخاب کړئ چې A4 ځکه چې تاسو کله پرینټینګ کوئ و زیاتره A4 انتخابيږي چې انتخابيږي A4 کچېره چا د ډیزاین کوي ته پوښتنه وکړي چې کوم یو ورکه ستا پرینټر کې تلري کوم یو ورکه ته جوړ کما زیاتره ځنې کې لیټر راځي ځنې کې A4 راځي دغه نور هم مختلف ډولونه لري د ورکه ګوره B4 دا په داسې ډول ده سې شو دلته راشه ما ورته ما A4 سره ګوره په دومره ډول ده سیرا کچېره تاسو ډیزاین وکړ او دا سایز مودل ته ورته A4 نو انتخاب کړی یا کوم ورکه چې په ما پرینټر کو هغه ورته نو انتخاب بل انتخاب شوی و نو ګوره هغه تاسو چې کوم ډیزاین مو غلط راځي نمې پرینټ کیږي نمې د څه ګډ وډ راځي دلته تاسو څنډو تار څه جوړ کړی وي کنه وانت ورکه وړوي یا غټوي بسیر ته په دی باندې نه راوړي پریوانه پوښي بل خبره موږ سره د زبراش مدابه پورټریټ واخلم بل خبره موږ سره کالم دی چې دی کالم څه ته ورکیږي زبراش ما دا ختم وکړه کالم اصل کې د ورکه تاسو په یو څو برخو باندې ویشي چې کوي په یو څو برخو باندې ایکوال RAND ځاخلم چې اخلم RAND دومره کوم وخت ګوره دا ټوله ایریا دلته دی په نوم راغله کنه نه زور ته مداسه وکا زما چې به کار یو دوه کالمونه اخلم راشه دی باندې ګوره دوه کالمونه ایکوال RAND واخله ګوره یو کالم تر دې صحیح پورې دی بل کالم د دې سره شروع کیږي دا نو حاصل کنه اوس ګوره لیکنه بل دې صحیح نه لندې پامې ورته زیاتره ځینې دا ډیر زیاتو ځینو کې استعمالېږي سینا نو دا موږ سره شو کالم شو اوس کې چیرې زه دا ډیټا بل کالم ته وړم دا اوس دلته یو موضوع کنه دې خواته کالم ته زرا زما البته بریک کالم باندې کلیک کوو بیا ورته ها دلته نه کنه زه ورته بیا راځم ورته راشه رسو کا ایکوال RAND واخله اوس به بل ورکه ته نه بل ورکه ته باندې ولې ځکه چې هغه بل کالم پاتې لري کنه ګوره دلته بل کالم تر سره پاندې کچیره تور دوه راشه دا په دریو کالمونو باندې وشم نو دې باندې کلیک وګوره دریو کالمونو ته خبره لاړه سینا کچیره ته څلور چپ پاده چې مې درې پورې تاسو اصله شو بیا په مور کالم کې نور ډیر مشه چپ پاده معنا داري چې چپ خواته کوم لیکنه دا کیمرا ولو دي نور خواته چې وکړه زیات راوړه ګوره دا ور چپ خواته یو کالم را کړ کنه دې خواته چې وکړ نور لیکنه را سره کړ کالم تر ازمته رائټ خواته کوم لیکنه را سره راکړه او چپ خواته چې وکړه ډیر زیات راکړه دلته بل څه باندې څنګه کوي کم سیرا پر کالم باندې پوښي ها اوس یو څوک وایي چې زه غواړم دومره یو لیکنه ما کړې ده سیرا فور ایگزامپل دا وری کنه زه غواړم چې دغه په دوه کالمونو ویشم نو دا تاسو سلیکټ کړئ چیرته راشي کالم ته راشي چیرته راشي 2 باندې کلیک وګورئ سیده په دوه کالمونو باندې ویشل شو باندې زه غواړم چې دغه په درې کالمونو ویشم دا سلیکټ کړئ راشي چیرته کالم ته چیرته راشي 3 ته راشي ګوره دا په درې کالمونو سره ویشل شو مشکل سره به کې ها نو دا موږ سره چې شغل د کالم خبره شو بل خبره بریک دی بریک اصل کې څه پر پاره استعمالېږي دا سیکشن لپاره استعمالېږي چې لپاره سیکشن اصل کې لکه بیلی ورکه غونډي سې شو اوس پیج لیکنه وای mark the pointer and what one page ends and the next page begins په دې کې به تاسو سره ټول ورکه سیکشن درکوي اوس دا دې کنه تاسو دومره لیکنه وکړه تاسو وایي چې دا نور لیکنه دې زما چیرته راشي بل یو ورکه تر راشي زما زمو ویو دا زما راشي په دلته ورشي کوم ملټیپل پیجز به کوم زړه صحیح دا مې راځي اوس موږ ګور دلته دې کنه زه دا غواړم چې کوم دلته په لیاوټ کې دا ز بریک کما چې تاسو بریک سره نو ټیم پیج بریک پیج کار سره معنا دار هغه کوم ځای کې ګوره زه ولاړو دې ځای کې مکنه دغه ځای کې زه ولاړم مکنه دلته درېلم زورته مده غل پاتې لاندې کې یا زبراشم دلته بدرېږم دغه پاتې لاندې لیکنه دار سره چیرته وېسا بلې ورکه ته وېسا نو چیرته راشي لیاوټ تراشي بریک تراشي دلته چیرته راشي پیج تراشي په دې باندې پوښي یا چیرته راشي نو د کیبورډ نه شارټکټ چې کنټرول شیفټ انټر چې شي کنټرول شیفټ انټر باندې هم څنګه کیږي بریک کیږي سینا بل خبره کالم دی اوس کالم تاسو مثلا وختي مکالم راوسی ول کنه هغه کالمونه تاسو بریک کوي زبره شماله به بیرته شاته لاړ شم ها کنټرول وای کما بیرته بل مخکې لاړ شم کنټرول زت وینه منل زه سینا اوس ګوره دا ایریا را مسله کنه دلته فور ایگزامپل دا ما ټول شکل کالم واخیستل شکل دلته کالم سره راغلم کنه کالم ما څو کالم اوسه دوه کالم سینا زبراشما دا بلومړی د دې نه ختم کوم خام ایکوال RAND ما واخصه سیدا تر ازمه دومره لیکنه مو وکړه ایکوال RAND ایکوال RAND دلته مې فور ایگزامپل ها
زرا زما کنټرول ان سره ما چې وکړو یو نوې پیج مې واخیسته کنټرول ان سره دا شو کنه زرا زما ورته مې چې وکړ دلته لیاوټ تر زما په لیاوټ کې چې تر زما کالم تر زما 2 کالم 2 کالم واخیسته کنه ایکوال ار ان ډي ورته مې واخله راشل تکلیف کا انټر ګوره دی واخیسته کنه زه اوس غواړم چې دا کالم بریک ما دغه لیکنه دوم دلته راشي او دا نور دی خاطر راشي نو چیرته راشه بریک سره راشه بریک چیرته راشه کالم تر راشه کالم باندې کلیک ګوره هغه لیکنه دلته پښو هغه نور چیرته لاړه دی بلې ورکه تر سره مشکل پکې شته دا کالم برکې بل خبره ټیکسټ راپینګ د سره پاره سمانېږي زیاتره زینو کې ته دا وګوره از بل شمه دا کلم به هم ختم کما ایکوال ار ا ان جی می واخستل دومره ټیکسټ راپینګ اوس ګوره دلته وزرا شمه دا دوه بتنه ختم کوم دا نه کنه دا ګالری دا ګوره دومره ساه کې زه غواړم چې دا لري بر سر تر ورځه مختلف مقصدونو لپاره سمه نو ټیکسټ راپینګ باندې کلیک کا خیا ځل تر هغه ما ټیکسټ رجستر هم څنګه کیږي راکی ټیکسټ راپینګ باندې کلیک کا نو ګوره دا هم څنګه کوي سره جسټیفای کوي در سره دا هم سیدا زرا ما دا ټول مې ورسره دا سلیکټ کړ ورته ما ټیکسټ راپینګ زیاتره ځینو کې هغه څنګه راغلی ډیر راځي غټ باندې راغلی وي دا سر کې نو پیغام چیرته راړ نو دا نه دي سره شي کېږي دا اصل کې دا لیکنه راته لګ راغټوي غوډه دلته ټیکسټ راپینګ تر زما بریک دا نه ټیکسټ راپینګ ګوره هغه ټیکس یا چې یو لغات دلته ته ولیکل کنه دا ته راپ کې لاندې دي لغات نه نور کې وځي راشه ټیکس راپینګ نه کلیو کنه ګوره دلته بدې لغات نه کیږي سیدا پرې باندې پوښي دلته څنګه غواړم ټیکس راپینګ کوم ګوره هغه لغات چې ته بر یو نور چې تر راوړل دلته لاندې سره راوړل ټیکس راپینګ دراسه کلیو ګوره ټیکس راپینګ دې سره وکړ مشکل څه پکې بل خبره راځي چې دی بیا په دې بریکس کې نیکسٹ پیج ګوره دا پیج یو خبره دا پیج دلته څنګه کې پیج سره برکې نیکسٹ پیج بل یو ورکه را سره کنه ګوره دلته بچیو کې در سره بل یو ورکه سره درکې اوس هغه ورکه پری کړل بل ورکه سره درکله چې بیا راشم ټیم کنټینیوس مثلا دلته ما یو لیکنه وکړه چې مې وکړه یو لیکنه مې وکړه دلته شو کنه دومره لیکنه مخ سره وشو ایکوال ار ا ان جی وختم فکر کوم دا مشکلو خاطر مو کړل کنه دومره لیکنه زه غواړم دا بیل سیکشن چې دا لاندې بیل سیکشن شو راځم بریک سره بریک چې تر راځم کنټینو اوس راځم سیدا امغه یو ورکه کې څنګه شول بریک شول سیدا کالم څنګه شول سره دا سیکشن سره بریک شي ایون پیجز سمانا چې مطلب دا څه وکا چې راپینګ را سره وکا چې سوري بریک سوکا سیکشن سره بریک خو فقط کوم یو ایون پیجز ایون معنا جفت را سره فقط څنګه کا بریک اود پیجز ټاګ پیجز را سره څنګه کا سیکشن سره بیل کا نو ګور دلته پتا شي وي 3 سیکشن دی کی ګور دلته پتا تر لګي ښا ترڅو وای 1 سیکشن دی کی یو سیکشن دی ځکه موږ ورته ویلې کنه چې موږ سره شي او اور راغله مشکل به بریک سیکشن بل خبره لاین نمبر دی لاین نمبر سره پر استعمالېږي لاین نمبر اصل کې د لاین نمبر داري کنه دا لیکنه ما کړې زغوان دي ته لاین نمبر ورکوم دا سره کوم راځم لاین نمبر ته چیرته لاین نمبر تر راشي باندې کلیک وګوره لاین نمبر کنټینوس باندې کلیک وګوره لاین نمبر سره راغی یو کس وای و د دې ترمنځ او دلته هغه هم کې چې موږ ویل او دلته د دې ترمنځ فرق شي دی سیدا نمبرینګ د دې او د دې ترمنځ فرق دی دا نمبرینګ چې پیراګراف د پیراګراف ترمنځ بچي ویلې دا وګوره دا لیکنه نه کنه دې باندې وزن نمبرینګ درته اپلای کوم راځه راشه نمبرینګ تا ګوره دلته موږ ورته فور ایگزامپل دا سیو نمبر ورته ورکړ دا مور کړه ګوره دلته لاین نمبر دی لاین نمبر چې هر کرخه سره چی راځي بیل نمبر راځي او دلته مو چې دی نمبرینګ کې هر یو پیراګراف ته راته بیل نمبر مشکل پکشتا نو په لیاوټ کې دا نمبرینګ خبر ده بل ریسټارټ ایج پیج او دا بیا مخسره دا موږ ډیر ځله ویلې دي ها فکر کوم ویډیو کې مې تاسو ته ویلې دي تیر ویډیو کې ویلې دي لږ سره شکا لاین نمبرینګ کې ها ریسټارټ ایج پیج سم ریسټارټ ایج پیج سم مثلا امدا لیکنه ده کنه دلته زرا غلم زه غواړم کنټرول ا او کنټرول چې شي کنټرول سی شو کنټرول وی یا دا څه لیکنه کنټرول زد سی شو زبراشم فقط به دغه سلیک کوم دغه دې مخسره کنه دا مې کنټرول سی کنټرول وی ګوره وسمانه وس دا معنا چې کله زرا زما دغه چی تام دا ورګ دلته یو نه شروع شوی دا کنه ګوره دلته یو دی شي زور ته مراشه دا نمبرینګ را سره وکا خو ریسټارټ ایج پیج هر یو ورګ ته بیل ته سر نه شروع کوا اوس ګوره وخت دی شو کنه ګوره دا یو شو او د دې بلې ورګ بیا چې شو د یو نه شروع شو وای هر یو ته بیل څنګه کو ریسټارټ ایج سیکشن هر یو سیکشن مو بیل کړی دی کنه هغه نه را سره راغله بل چې دی هایپنیشن اصل کې څه ته ویل کیږي یو لغات کې چیرته هم موږ تاسو لیکلې وي چې باغې کې چې وی غټ لغات وي نو هایپن غونډه ورته ورکي وای نن اتوماتیک هایپن دی هایپن کې را سره سیدا
دا ایریا لا کنه فور ایگزامپل دا سره آیفون کې آیفون څه ته ویل کی هغه چې کوم یو سره فور ایگزامپل دا سی کنه چې لغات ډیر غټ وي لغات ډیر غټ کنه موږ دلته لیکو فور ایگزامپل کمپلیمنٹ لیکو کنه دا اوره کې اخی دی سی او ام پی ولیکو بیا را سره آیفون کې هغه نور لاندې ولیکو سینا نو په داسې شکل یې سره راولي کې رانه ولې دې څنګه ور څنګه کولای شي او ویلې شي سره سیدا دې څنګه ور تراسه کولای شي بل خبره ده پیراګراف ته پیراګراف ترمنځ سپیسینګ دا پیراګراف تیر سره کنه د دې ترمنځ سپیسینګ څومره وسی لازم دا پیراګراف دی د دې ترمنځ سپیسینګ ویلف چپ پاتې څومره وسی دومره ګوره دې اضافه کولای شي خو خانه څومره وسی ګوره دې خو خانه مې هم ور سره راکم کړ سیدا before د دې پیراګراف ته مخکې څومره فاصله وسی راشه دومره after د دې پیراګراف ته وروسته څومره فاصله وسی راشه نه بیخي مګوره آټو کړ کزه ته زرا زما ګوره د فاصله مې دومره ور سره اضافه کړ سیدا دا پیراګراف سپیسینګ دی د دې پیراګرافونو ترمنځ سپیسینګ بل ارینج خبره دا خبره مختیر په دلته په دې انسرټ کې دا شیپ چې کوم راخصه پکچر مو راخصه او ټیبل په دې کې مخ کړي راخه هغه ارینج خبره چې پوزیشن کوم ځای کې لا تصویر واړی راوړي راب ټیکس مخکې راوړي برینګ فارورډ مخکې راوړي سن بیکورډ راب ټیکس چې موږ ویل چې د ټیکس لیکنه د کومه سره راشي ور سره سیده تصویر شیپ سره سلیکشن پین او دا ټول خبره موږ مخکې کړي دي په دې باندې وزن سره ویډیو وګورئ ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې موږ شی وایو ریفرنس سټیپ پاتې نه وایو سماره بس نه